دوی باید په خپلو کړنو باندې په خپله جهادي مبارزه هغه که د قلم وي، که د ژبې وي، که د ټوپک وي، که د تورې وي، هر څه وي، په دې باندې غرور ونه کړي، بلکې خدای تعالی ته شکر ادا کړي چې په دې فتنو په زمانه کې د موږ لاسونه د امپراتورانو د ککریو ماتولو ته سبب وګرځوه. په دې باندې باید غرور ونه کړو. خو بله مهمه نکته دا ده چې خدای تعالی اوس غټ تحولات راوستلي، او اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنگ نظرۍ نه ځانونه وساتو، سینې پراخې کړو، ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي. که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچو، هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف صف کې هم ولاړ دي، خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کیدای شي موږ تاسو سبا سره ورونه شو. هېڅکله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چا په تېره عمر کې کړې وي، دې نه باید ډډه وشي. دا ما په زړه کې ډېر وخت نه دا خبره راګرځېدلې چې د ملګرو سره یې شریکې کړو، او که څوک دلته موجود وي، موږ دلته تصادفي را برابر شو، او ډېر خوشحاله یم الحمدلله چې دا خلک چې موږ ورسره محبت دی، مینه هم ده، چې دوی سره مخامخ شو، ومو لیدل. الله تعالی ته تاسو ټولو ته ښه ژوند، کامیابي، سوکالي او د دارین سعادت غواړم. موږ ته هم دعا وکوئ، ټولو مشرانو ته، ملګرو ته دعا وکوئ، او ځکه دا ولس ډېر دردېدلی دی، ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي. اوس د دې وخت راسېدلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځې راورسېږي، او دې زخمونه په دې ټکور شي. موږ هم د دې ولس برخه یو. دا وطن فقط نه د موږ دی، نه د بل چا دی، بلکې د ټولو ګډ کور دی. د دې وطن که موږ تاسو حق کېږي، د دې وطن مهم شی هغه چې دی، هغه اسلامي نظام دی. هغې دپاره به هلې ځلې کوو. په دنیا کې خلک د ازادۍ جګړې کوي، خو دلته موږ فقط د ازادۍ جنګ هم نه دی، بلکې جهادي فریضه ده، عبادت دی. نو دغه موږ تاسو ټولو یو بل باندې حق کېږي. الله تعالی موږ تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.